خلک هم دې ته جنرال صاحب چمتو دي. څو ورځې مخکې ماته یو ملګري وویلې یو هندی ډېر غټ تجار په نړیواله سطحه تجار ده، نو هغه ویل چې زه کوشش کوم که چېرته د افغانستان د اسلامي امارت د معدنو وزارت له مسؤلینو سره په تماس کې سمه، زه غواړم چې هغلته په افغانستان کې پانګونه وکوم. البته خارجیانو سره به نو د اسلامي امارت پالیسي څنګه وي هغه په غزه نه پوهېږم، خو باید تشویق سي، یعنې چې خارجیان تجاران راځي دلته د کار لپاره چې دوی دلته کار وکوي. زموږ داخلي خو باید نور په ټوله نړۍ کې خپل تجارتونه را انتقال کړي، را یوړي دلته افغانستان ته. نو ډېر زیات انتقال نه دی او رحمان صاحب دلته د ایجنسي جوړه کړي، د هغې یو شاخ دې جوړ کړي، د افغانستان نه د ګټه وکړي. اوس فرض کړه یو سړی په دوبۍ کې تجارت لري، له دې نه د انار ویسي، مڼې دې ویسي، پخته دې ویسي، د افغانستان تولیدات دې ویسي، بازار دې ورته پیدا کړي، قیمتي تیږې دې ویسي. راسه وروره بسم الله، دغه د انجینر صاحب هم راغلی، دغه اول راونیسئ، دغه سړی راونیسئ، نور به بیا څه سم دی. خو تیار دی راغلی، په لاس د راغلی جنرال صاحب بیرته دې پرېښو، همالته به دې والا رانه وتښتې، د قسم ده زه څه پوه وم، زه څه پوه وم چې ما سپینوه که نه، خو لاړه رانه له لاسه مې ووته. ډیره مننه ورونو، هیله مو دغه داسې سپیس در سره شیر کړي. د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ او امنیت په راتلو سره زموږ د ځوانانو پرمختګ او نوښتونه، موږ او تاسې وینو چې اختراعات کیږي، موټر ډیزاین کیږي، موټر جوړیږي، هغه د جنرال صاحب 2-3 ورځې وروسته پکې ویډیو کوي او وبه یې چلوي. نو دا ډېره غټه خبره ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې افغانستان کې یو ځوان راپورته کیږي، یو موټر اختراع کوي او دغه ډیزاین، دغه جوړښت او ترتیب په دې شکل سره جوړوي چې نړیوال ورته حیران دي. هغه ډیزاین د ډېر قیمتي موټر ده، د شا له خوا چې کوم ډیزاین ورکړل سوی ده، د مخ خواته چې کوم ترتیب ورته نیول سوی ده، د موټر ټول هغه جوړېدل، دغه میزاني ورته وایي یا وزن ورته وایي، هغه د دې ترتیب جوړ رحمان ته د رشا خبرې مه کوه. خیر هغه موټر داسې جوړ و، مویله شاید تر مخه یې شا ډېره قیمتي وه. جنرال صاحب بخښنه غواړو، بیا هم نو دا خو اوس حقیقت داسې ډېر ښه ډیزاین یې ورکړی ده. انجینر صاحب ته به وخت ورکړو. انجینر صاحب تاسې ښه راغلاست درته وایو، خدای م راوله. څنګه کولی سو چې خپل تجاران پروردګار دې ملا تیرا به کوم سپیس شیر کوي و چې د لایف څوک نه شیر کوي، خدای پاک چې که تیرا به اوس نه کوو. انجینر صاحب څنګه کولی سو چې د تجاران خپل وطن ته راولو او دلته دغه زموږ ځوانان تشویق سي، هغه د اختراعات کوي، موټرې جوړوي؟ مهرباني.